د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي او پاک نامه لښکرګاه کې د احمد شاهي مینې د څه باندې 3000 قانوني نمرو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د لښکرګاه ښاروال وایي د دې پلان لمخې به خلکو ته یو نمره ورکړي چې سرپناه نه لري او دلته هستوګن وي او د هغو زورواکو مخنیوي به کوي چې سلګونه جریبه اماراتي مځکه غصب کړې ده. سلام وخت په خیر، زه حمدالله همدرد یم، تاسو د اونۍ د باس د خبرونې اوریدونکي یاست. په دې خبرونه کې د حمزدي موضوع د څېړلو لپاره د هلمند ولایت مقام ویان الحاج مولوي محمد قاسم ریاض او د لښکرګاه ښاروالي ویان محمد طاهر ابشار سره مېلمانه دي. ابشار صاحب پیر بلتاس خو کو کده دغه ښارګوټي په اړه معلومات وړاندې کړي چې دا څه ډول ښارګوټي دي او ستونزې څومره حل شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم ریاض صاحب استاسو او محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پل کې باید هم چې د شیخ صاحب حفظه الله لخوا څخه یو مرحومت او همدارنګه یو اسانتیا و چې د هلمند خلکو لپاره برابر سول او په جمله کې هغه د 1514 کالو مخکې ستونزې چې په دغه سیمه کې موجود وي، په سیمه کې خلکو ځکه لاندې کړي وي، هغه ستونزه حل سول او هغه خلک چې دلته کورونه درلودل دغه کورونو لپاره حکم وسو، هدایت وسو چې یو نمره ورکول کیږي. نو لښکرګاه ښاروالي همدارنګه د ولایت مقام لخوا څخه هدایت وسو چې کمیټه جوړه شي. همدا کمیټه به د ښار دغه سیمه چې په پلان کې راغلی ده دا به چېړي، همدارنګه ته به ورځي صاحب ګوري، دا څخه وروسته به پلان د تطبیق په مخ باندې بدی خپل پلان جوړوي. همدارنګه کله چې د پلان د تطبیق په مخ باندې پلان جوړیږي دغه څخه وروسته به هغه مستحق کسان په نشر کیږي چې څوک مستحقین دي او څوک ته د اوسیدونکو دي دغه د لپاره به یو نمبر مشخصيږي. د دې لپاره چې د پلان لا ښه تطبیق شوی د کمیټې لخوا څخه د ولایت مقام په هدایت باندې هدایت شو چې دغه سړکان باید لومړی ووځي ترڅو د کورونو هغه بر او وژدوالي ټول اندازه چې کوم په نقشه کې راغلي ده هغه معلومه شي. دغه خروج به مستحق کسان ته پر همدغه ځای باندې نمرې ورکول کیږي. د کمیټې لخوا څخه چې ټول مسؤلین په سا کې موجود وو، همدارنګه لښکرګاه ښاروال هم وو چې اکثره د کمیټې مسؤلین غړي رئیس صاحبان دي. د ټولو پښتون کې الته ځینې اشخاص چې ورې کورونه په لومړي بلاک کې وو هغوی ته په نشر سول چې دغه ستاسو کورونه دي او په اینده کې تاسو کولی شئ چې د اصولي د تیم مرحله څخه وروسته اماره کې جوړ کې خپل استوګنه پکښ وکړي. بله دلته څو نمرې دي ابشار صاحب؟ تقریبا شاوخوا 3000 نمرو لپاره د پلان دی، تقریبا 200 شاوخوا نمرې ده چې په دغه ساحه کې به تطبیق کیږي او همدارنګه کوم کورونه چې دلته خلکو ایمار کړی دي د پخوا څخه په خود سره ډول باندې هغوی د شیخ صاحب د هدایت مطابق هغوی ته دغه نمرې د یوې نمرې مستحقین ګڼل شوي دي، دغه ته یوې نمره ورکول کیږي. هغه پاته کسان چې دي هغه به دلته په تیرو وختونو کې اویزونه هم ویشل شوي دي، هغو ته اویزو ورته به هم ورکول کیږي د اصولو مطابق او وروسته به او مستحق کسان په نشر کیږي هغو ته ورکول کیږي. ډیره مننه کو اجمالي صاحب. په دې ورستۍ کې په مرکز او ولسوالۍ کې د غصب پر وړاندې مبارزه جدي شوه. دغه ډول مسایل چې کلو رئیسي جنجالونه په میراث پاتې و، څومره اوس امارت په دې توانیدل دي چې یو حل لاره ورته ولټوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نظام په خپلوار سره لومړی تاسو ته محترم بشار صاحب ته او تاسو د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا چې اسلامي امارت د غصب مخنیوي ته ډیر زیات ژمن دی او د دې لپاره په ښه اراده لري، نو په همدې موخه د غصب د مخنیوي لپاره یو مستقل کمیسیون جوړ شوی دی چې دغه کمیسیون په هر ولایت کې د غصب مخنیوي او غصب سوز ځمکو د استرداد په نوم یو تخنیکی پلاوی هم لري چې تقریبا د 2 کال را په دی خو هلمند کې دغه تخنیکی پلاوی فعالیتونه جدي هغه شروع شوي دي چې لله الحمد تر دا مهاله پورې د ولایت مقام په جدي همکاري د هلمند مرکز لښکرګاه او په ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه چې د هغه استرداد شوې ده او بیرته د امارت تر واکمنۍ لاندې راغلې ده او لا هم کارونه روان دي چې تاسو یې بیلګې وینئ چې مخکې تاسو یادونه د احمد شاهي مینې وکړه یا د دین
نورو مینو چې هغه د غصب څخه ژغورل شوي دي. نو د غصب مخنیوي لپاره ډېر پخه اراده موجوده ده. بله دغه مځکې اجمالي صاحب چې د هلمند په سطحه غصب شوي دي دا د شمېر کړیو زورواکو لخوا څخه غصب شوي دي که په دې غصب کې عام خلک هم لاس لري؟ تر دغه حده پورې چې موږ معلومات لرو که په مرکز کې دي او که په ولسوالیو کې دي دغه غصب د کلونو څخه رابدي خواجه دی هغه روان وو. نو عام خلک هم په دې کې په یو ډول باندې ملوث دي او ځینې محدود کسان دي چې هغه دغه غصب برخه کې ډېر زیات لاس لري. بله ډېره مننه کو. ابشار صاحب که بیا هم د احمدشاه امین د ښارګوټي په تړاو بحث وکړو چې د دغه ښارګوټي ډیزاین د جوړښت او پلان د تطبیق لپاره څومره امکانات په لاره اچول شوي دي او اوس په الحال چارې څه ډول روان دي؟ کوم چې د ولایت مقام په همکاري باندې چې زموږ سره بشپړه همکاري کړې ده د ټولو ریاستو سره د همکاري جریان لري. دلته په ولایت مقام په مشري باندې یو امانګي موجوده ده د ټولو ریاستونو تر مابین باندې چې په ګډه سره موږ هڅه دا کوو چې لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب وویل چې د غصب مخنیوی باید لومړی ترسره شي تر څو مخنیوی وشي او په ژمن کې هغه صحیح چې تر غصب باندې شي هغه باید د امارت ملکیت وګرځي او امارت ته په واک ورکول شي. د دغه مشایمینې د تطبیق پلان تقریبا چې کلونه مخکې جوړ شوی دی. په دې کې د هر څه لپاره بېلابېل برخې شته. مثال په ډول باندې رهایشي نمرې پکښې کې شته، په دې کې تجارتي صاحب پکښې کې وي، همدارنګه په دې کې پارکونه هم شته، په دې کې مدارسو مساجد هم شته او په ژمي کې په دې کې ښوونځیو کودکستانونه هم شته چې دغه د ژوند ټول اسانتیاوې په دې په نظر کې نیول شوي دي او همدغه د ژوند ټول اسانتیاوې چې د سیمې اوسېدونکي اړتیا ورته لري دا به ان شاء الله ورته برابرېږي. د بېلابېلو اداراتو په همکارۍ باندې دغه څخه وروسته به هلته خلک په عادي ډول باندې به خپل چارې مخ ته وړي، خپل ژوند چارې به سره کوي او په ژمن کې کومې نمرې چې لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې د توزیع لپاره ځانګړې شوي دي هغه به هم په پوره شفافیت سره د ذکر شوي کمیټې لخوا څخه خلکو ته ورکول کېږي، خلکو ته په واک ورکول کېږي. دغه څخه وروسته به هغه د دوی د خپل د وس د توان مطابق به اعماروي او خپل ژوند پکې پیلوي. ډېره مننه کوم. ځینې خلکو د شکایتونه کول چې دلته شخصي مځکې دي، که په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ ابشار صاحب. په ځینو ساحو کې قبایلي مځکې شته محدودې، هغو مځکې چې دي هغه د غصب د مخنیوي او استرداد کمیسیون لخوا څخه تثبیت شوي دي، معلوم شوي دي، هغوی په دې اړه بشپړ معلومات لري. کوم مځکې چې د خلکو دي هغه خلکو ته ورکول کېږي، کوم مځکې چې د امارت دي د اسلامي امارت د اصولو مطابق به مفسي کسان ته ورکول کېږي. ډېره مننه کو. اجمالي صاحب د دغه ښارګوټي توزیع به څومره د مهاجرینو لپاره د استوګنې د اوسېدو یو ښه فرصت وي؟ نو لکه څنګه چې بشار صاحب یادونه وکړله، دغه د احمدشاهي مینې ښارګوټي چې دی یا دغه احمدشاهي مینې د پلان مځکه چې ده څه نه څه مراحل لري چې یو هغه کسان دي چې هغوی ته مخکې اویزونه ورکول شوي دي یا دلته کورونه جوړ کړي وه چې اوس د دې د تثبیت او بررسۍ لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې عملاً یې کار روان دی. د دې کمیټې دنده دا ده چې بررسي وکړي او هغه اسنادو ته په کتو د خلکو هغه اسناد چې دي هغه وګوري او هغه کسان چې مستحق وي په دوی کې یا د څومره اندازې مځکې مستحق وي هغه حق واکدار ته ورسېږي. له هغه وروسته که چیرې اضافه مځکه پاتې کېږي چې اویز نه یې باندې یا چا ځای نه یې ورباندې جوړ کړی، انشاءالله د ولایت مقام دا جدي تصمیم نیولی دی چې مستحق کسانو ته به یوه نمره مځکه ورکول کېږي. نو تاسو ته معلومه ده چې مهاجرین وړونه چې دي هغه د حق د اولیت یې زیات دی، لومړیتوب لري. نو انشاءالله چې د دوی حق ته په کتلو به لازم اجرات وشي او دوی به ان شاء الله د سرپناه څخه برخمن شي. د مهاجرینو لپاره یو بل ښارګوټ هم فکر کوم چې منظور شوی دی جمهوري صاحب. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي شفقت له مخې هلمند کې د مهاجرینو لپاره یو ځانګړی ښارګوټ هغه منظور شوی دی او کار یې عملا روان دی چې تاسو په جریان کې یاست. د رسنیو له لارې څخه موږ دغه
خبرتیاوي په تکرار سره نشر کړي دي، هغه جدولونه منشر کړي دي چې هغه د مهاجرینو کم نومان و هغه منشر کړي دي او هغه مهاجرین راغلي دي او عملاً په ښارګوټي کې توزیع ورته شروع شوې ده او لا هم دا لړۍ دوام لري. ان دي التم په ښارګوټ کې سہولتونه برابر دي د دوی لپاره نه؟ الته هغه منظم ښارګوټ دی، یعنی په معیاري او په اساسي ډول باندې جوړیږي چې الته سړکان، کلینیکونه، مدرسې، مکتبونه، روغتیايي مراکز او نور د اړتیا وړ هر څه چې دي هغه په پام کې نیول شوی. ډیره مننه کو. ابشار صاحب په احمد شاهي مینې کې به دا ښارګوټي کې هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ژوند سہولتونه په پام کې نیول شوي دي. د دومره ساحې یې مځکې ستا پراخه چې هلته تفریحي پارکونه جوړ شي، مثلا یا ښوونځی یا دیني مدرسې یا مسجدونه؟ بل کله چې یو پلان جوړیږي د ورله مخ یو څه مراحل لري چې د مراحلو په تر سره کول سره د پلان یو اوایي نقشه اخیستل کیږي چې کومه ساحه په کوم ځای کې پلان تطبیق کیږي هغه باید د سره اوایي پوټور سره وي. دا څخه وروسته بیا جیو پوټور ته وایي چې ځمکني سروې ده، دا سروې ته سره کیږي تر څو هغه ځمکه معلوم شي چې مثال په دومره اندازه ځمکه ده آیا په دې کې کم شیان باید په نظر کې ونیول شي. دغه څخه وروسته ملته په ښارسازي وزارت کې متخصصین ناست په دې برخه کې تقریبا کلونه کار کړی دي. هغه ساحې ته په کتو باندې چې څومره نفوس دی د نفوس په اندازې باندې الته د کلینیک غم هم خوري، الته د وړکتون غم هم خوري، الته د مدرسې او د مکتب د ښوونځي غم هم خوري او الته د مساجد غم هم خوري. چې الته باید کم اسانتیاوي چې یو ښاري باید ولري، کم اسانتیاوي چې یو د ښار اوسیدونکو یا د یو سیمې اوسیدونکو باید ولري هغه باید ځینې مستفید شي. مثال په ډول باندې ښاري باید وکولی شي چې په اسانۍ سره خرید فروش وکړي. کچېرې اوس یو څوک په احمد شاهي مینې کې کور ولري او بیا راځي د ښار ولومړۍ ناحیې ته دلته دی سودا کوي، د به څومره مصارف کېږي چې موټرسایکل وي که موټر وي که بایسکل چې یو بې وخت ځای کېږي. دلته باید دلته نږدې تجارتي ساحه هم ولري تر څو د په اسانۍ سره وکولی شي چې هلته خپل توکي خریداري کړي کچېرې دی اړتیا ولري. او په دې کې باید د تفریح لپاره باید هم ساحه باید موجوده وي. هر ساعت چې کله چې پلان تطبیق کیږي تاسو معلومیږي چې په بېلابېلو ناحیو کې موږ بېلابېل پلانونه لرو. د مثال په ډول باندې د طالبانو مخکني نومرې چې موږ په نامه باندې ډېر مشهور دي، په دغه نومرو کې تقریبا په هرې ساحې کې چې هغه ساحه معلومه وي دغه ساحې مطابق هلته د نفوسو په شمېر باندې د پارک لپاره یو ځانګړی ساحه نومول شوې ده چې په دغه ساحه کې به پارک جوړېږي. کله چې پارک جوړ شي پارک به دغه اسانتیاوو برخمن وي، پکې به شنګیا وي، شنه ساحه باید پکې کې وي، پکې باید تفریح لپاره د مطالعې لپاره ځای پکې کې وي. همدغه څه دي چې د شاعرانو اړتیا ده او باید په پلان کې ونیول شي او ان شاء الله د احمد شاهي مینې په پلان کې د هر څه نیول شوي دي. بله ان دي ځینې نمرې تاسو وسلته توضیح کړي دي، دغه د اویز د ورکړې چارې روان دي. د کمیټې لخوا څخه د څو ورځې کې تقریبا د شنبې د ورځې څخه دغه د نوم لیکنې او همدارنګه د تثبیت موضوع روانه ده چې هلته معلومه کړي چې دغه آیا رښتیا هم دغه ځای چې دغه کس پکې اوسېږي د دې که د بل چا دی، آیا هلته خو بل څوک ناوړه څوک ځان نه ځایوي، آیا په دې کې خو څوک نه وي چې مستحق نه وي یا دلته راغلی وي چې په خلکو باندې په زور ځان تپلی وي. د دغه موضوعاتو د حل و فصل په مورد باندې کمیټه د سهار څخه بیا تر ماپښینه پورې تر مازدیګره پورې په ساحه کې د تثبیت چارې روانې دي او هلته د لیستونو جدولونه جوړ دي. کله چې جدول جوړ شو دغه څخه وروسته بیا دا جدول ښاغلي ته سپاري تر څو کسانو ته موږ یې خبر ورکړو چې د ولایت مقام ته عریض شي، هغوی ته عریضه وړاندې کړي تر څو هغوی احکام ورکړي. د احکام څخه وروسته ښاغلي ته راجع شي او ښاغلي بیا ترې مراحل مخته یوسي. نو دغه چارې روانې دي خو تر اوسه پورې د اویزې توزیع لړۍ پیل شوې نه ده. ډیره مننه کو. حاجي مولوي صاحب دغه څه په مخنیوي کې د خلکو همکاري څومره مهمه ده چې ولایتي اداره په خاص توګه ځایي مسؤلین په دې برخه کې جدي تر څو دغه څه مخنیوي وکړي، نو د خلکو همکاري څومره مهمه ده؟ تاسو ته معلومه ده چې یو سړی یوازې یو کار پر مخ نشي بیولای، بیا داسې یو مهمه پروسه چې هغه د غصب د مخنیوي پروسه ده چې په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې شوي دي. نو د ولس همکاري په هره برخه کې اړینه ده، خصوصا په دغسې یوه مهمه پروسه کې لکه د غصب مخنیوي
په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډېره مهمه ده او ان شاء الله چې زموږ ولسونه په دې برخه کې زموږ سره د زړه له کومې همکار دي او خپل همکاري هم په عمل کې ثابته کړې. په ډېرې سیمو کې غصب په ډېرې بېرحمۍ سره سوی دی. مثلا یو سړی د 50 چیرې به 40 چیرې به مځکه یې غصب کړې ده، بیا پر نور خلکو باندې خرڅه کړې ده. د هغو سره څه ډول چلند کېږي د امارت په اصولو پر اساس؟ نو که څه هم دغه کارونه خو د اصولو څخه خلاف سوي دي. که یو څوک مځکه غصب کوي او بیا یې پر نور خلکو باندې پلوري په غیر قانوني ډول باندې، نو د ولسونو یو همکاري دغه د حکومت سره چې باید په دغه پروسه کې ځان دخیل نه کړي او مثلا دغه رانیوانګ او یا دغه خرید و فروش کې باید برخه وانه خلي. دا یو همکاري ده. خو دا چې اسلامي ملت ډېر زیات رحم لري، شفقت لري، نو لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړله دغه د احمدشاهي مینې په تړاو دا کسان چې اوس پر دې مځکه باندې پراته دي یا کورونه جوړ کړي دي، د دوی په وینا چې دغه خلکو څخه د مځکه رانیولې ده، په پیسو باندې ورڅخه اخیسته ده. نو دا د اسلامي ملت طرف هم دی چې هغوی ته هم په دې کې حصه ورکړله او یوه نمره ورته توزیع کړه. بله، ډېره مننه کوو. ابشار صاحب، موږ د ځینې خلکو سره خبرې وکړلې کله چې دغه توزیع پیلېدله، دوی ډېر خوشحاله وه او پر یو شمېر رسنیو باندې بیا دغسې افهات خپرېدله چې ګواکې په دغه سیمو کې ځینې کسان وهل سوي او ډبل سوي. د خلکو دا ادعاوې څونه پر ځای دي که بې ځای؟ ډېر مننه. باید تر اوسه دې ته چې ما مخکې یادونه وکړه چې د دې سیمې نمرې تقریبا شاوخوا 3000 نمرې دي او زموږ څه د ښار نفوس تقریبا تر 7 لکه یعنې 700,000 څخه تېری کې اضافه دي. نو راوس دې ته چې دغه مځکه چې یوه ټوټه مځکه ده یا په لږ اندازه مځکه ده او ټول شیان ته نور کول کېږي. او دلته په ضمن کې تاسو ته معلومېږي چې لکه څنګه چې مخکې یادونه وسول چې دلته ځینې خلک خودسره ډول باندې په زور باندې د مځکې لاندې کړي په تېرو وختونو کې او په جریبونو دلته دغه کړي وي، خپل تسلط لاندې راوستلي وي. همدغه خلکو هغه کسان چې نادانه وه، نه پوهېدل، یا هغه کسان چې مجبوره کړي وه دغه پروسې ته راشکل کړي وه چې راست تاسو داسې ادعا وکړي داسې څه پېښ شوي. خو الحمدلله موږ د سنې شاهدان یو، صحیح کې موږ راورې وو د سهار څخه تر ماپښینه پورې د چې کوم موضوعونه ده پېښ شوي. هغه کسان چې شرشورې کوي هغه د امنیتي مسؤلینو لخوا څخه مهار سوي دي او تر مناسب ځای پرې وړل سوي دي، هلته کښېنول سوي دي تر څو شرشور ونه کړي او په ځینو کې نه وهل سوي دي، نه ټکول سوي دي او نه په دې کې کوم خلکو چې ادعاوې کړي وي چې هلته خلک تر موټر لاندې سوي، نه دا خبرې سوي دي. دا افواهات او دا تورون لګول دي. اسلامي امارت لخوا څخه چې کوم مشخص کسان ته موظف سوي دي هغوی د ټول شیان په نظر کې نیولي دي چې باید ولس سره باید څنګه برخورد وکړي، باید خلکو سره باید څنګه برخورد وکړي او هلته باید د خلکو هغه احساسات باید څنګه کنټرول کړي. هر څه په تدبیر سره روان دي، انشاءالله مشکل نشته په کې. خپل تر صاحبان راغلي دي، د ولایت مقام معاون صاحب رالي ساحې څخه لیدنه وکړله، هلته کوم خبره نه وه. خو کوم ځینې کړۍ چې د پاکستان باندې ځینې موضوعات پیښ شوي، هغه ځینې خارجي رسنۍ دي چې هغه څخه پنډونه ورکول کېږي، هغوی صرف د امارت بدنامولو په خاطر باندې داسې موضوعات ته لمن وهي تر څو خلک متنفر سي. او الحمدلله زه په دې متیقن یم چې په دې خبرو باندې نه خلک متنفر کېږي او نه خلک دا خبرې مني. او د لښکرګاه ښاروالۍ سره په دې برخه کې څومره د نورو ادارو همکاري شته؟ بشپړ همکاري لرو. موږ د ولایت مقام تر چتر لاندې په بشپړ ډول باندې ټول کمیسیون چې جوړ دي چې په راس کې هغه د غصب د مخنیوي او استرداد کمیسیون دی، هغه همدارنګه کمیټې چې اوس فعالیت کوي چې دغه د تثبیت کمیټې دي، د اکثره رئیس صاحبان دي او همدارنګه په دې برخه کې اقدام سره کوي. ټول شپه ورځ په یوه خوله او په یوه زړه باندې د اسلامي امارت اصولو مطابق خپل چارې مخ ته وړو او انشاءالله دا پروسه به انشاءالله بریالۍ وي. ډېره مننه کوو. اجمالي صاحب، د ښاروالۍ سره یا د نور ادارو سره د غصب په مخنیوي کې د امنیتي ادارو همکاري څومره مهمه ده او په دې برخه کې هغوی څومره خپل مسؤلیت ادا کړی؟ د ولایت مقام او د نورو امنیتي ادارو همکاري د غصب په مخنیوي کې ډېره مهمه ده، ځکه چې د غصب مخنیوي تخنیکی پلاوی چې دی هغه خپل یو اجرایي قوه نه ده، بلکې د اجرا په برخه کې امنیتي ځواکونو ته ډېره زیاته اړتیا لري چې د هلمند ولایت مقام په رأس کې دی او رهبري کې قرار لري.
د هلمند ولایت مقام امنیه قومندانۍ استخباراتو ریاست او نورو اړوند امنیتي ارګانونو په دې برخه کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي او د دې لپاره پوخ هوډ لري او په پوره جدیت سره د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي سره همکار دی او هم همکاري ورسره داسې ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې عمومي شاراګانو کې یا په ولسوالۍ کې پر ځینو ځایو باندې اوس هم د غصب ځینې پیښې ثبت شوي دي. په دې برخه کې هم کمیسیون دوامداره فعالیتونه کوي د مخنیوي لپاره. دغه د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوی چې دی دا په مرکز او په ولسوالیو کې یعنی بلا تفاوت څارنیز ټیمونه لري او ولته خپل څارنې ته دوام ورکوي او د غصب مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات کړي هم دي او کوي هم چې دغه د زرګونو جریبو استرداد د مځکو د غصب شوو ځمکو چې سوی دي دا تر ډېره حده په ولسوالیو کې سوی دي. نو که چیرې احیانا دغه ځینې موارد کشف کیږي د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوی به هغه ته رسیدګي کوي او مخنیوي به کوي. ډېره مننه کوم خوشاله اوسئ. ابشار صاحب څومره وخت به ونیسي احمدشاهي مینې دغه پلان تطبیق وخت؟ ان شاء الله د کمیټې کارونه ان شاء الله ډېر په جدي ډول باندې روان دي او تاسو معلومه چې په ساحه کې د خلکو تثبیت او همدارنګه د خلکو تر مابین چې کوم لانجې دي دوه هوارول دا طبعا یو څه وخت نیسي. امید چې په شپږ میاشتو کې به دا موضوع پای ته ورسېږي که خدای کول او د دې خلکو ته هغه د اویزونو لړۍ به هم پیل شوي شروع شوي او دوی به خپل د سرایو خاونداني. بلې او دلته چې کوم کارونه کېږي دا به د شاروالۍ په بودجه باندې کېږي که به ځانګړې بودجه ورته وقف کېږي؟ د شهرک یا د یو پلان د تطبیق په برخه کې چې دی لومړني اولني کارونه چې دي هغه شاروالۍ ورته کوي او لکه څنګه چې د ښار انکشاف د شاروالۍ د فعالیتونو څخه یو فعالیت دی او شاروالۍ هڅه کوي چې په ښار کې متوازن انکشاف وکړي. مثال په ډول کوم امکانات چې په لومړي ناحیه کې دغه باید په 15 او په 16 په 8 ناحیه کې هم وي. نو موږ خپل بودیجه ته په کتو باندې موږ خپل بودیجه ته په کتو باندې کوم څه چې موږ د وسوتو مطابق و هغه امکانات په دې برابرو ان شاء الله په تدریج سره به مخ روان یو کوم سایت چې ډیره اړتیا و هلته پرستی کوو. موږ د ښار په بلابل برخو کې چې شپارس پروژې پلي کوو دوی پروژې موږ ګټه اخیستن البته چارې مې پیل کړې دي روانې دي او نور څوارلس پروژې به هم په نږدې راتلونکي کې د خیر سره پیل کوم. هغه د ښار داخل برخې دي چې هغه تقریبا شپږم اوومه ناحیه اتمه ناحیه همدارنګه څلورمه او درېیمه ناحیه لومړۍ ناحیه او پنځمه ناحیه په دې برخه کې موږ هغه د سړکونو جوړول دي د پلچکونو جوړول دي د کانال جوړول دي همدارنګه د سړکانو د داخلي پروسه ده او د ښار کې د لایټونو لګول دي دغه چارې په بر کې نیسي او هغه سایه چې اوس لکه مشایي مینه چې نوې توجیه شوې ده او نوې سړکان پکې ایستل کېږي دا به موږ سږ کال بیا اولني کارونه لکه مثال د سړکونو لیول کاري سول د اوبو دپاره چې د موقت چرې ایستل دي دغه چارې به موږ انشاءالله د کال په اوږدو کې ترسره کړو او په راتلونکي کال کې به موږ د صاحب په پلان کې ونیسو که څومره چې زموږ بودیجه وه خپل بودیجه ته په کتو باندې به هلته هم خدمات وړاندې کوو. ډېره مننه کوو. اجمالي صاحب ولایتي اداره د غصب د مخنیوي ترڅنګ د پرمختیايي پروژو پلي کېدو ته څومره لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟ د هلمند ولایت مقام د ښاروالۍ ریاست سره په ګډه همغږي هغه پروژې چې ښاروالۍ ریاست یا مثلا په وای جامع ریاست یا عام روغتیا ریاست یا نور ریاستونه چې هغه په پلان کې لري او هغه مخ ته وړي ولایت مقام په هغه کې پوره همکاري ورسره کوي پوره همغږي ورسره کوي د اړتیا پر مهال باندې کومک ورسره کوي هغه په هره برخه کې وي او خپل ولایت مقام خو داسې ځان ته مستقل په دې برخه کې څه د مرکز څخه دغه پلانونه وشي نه لري داسې کوي لري هغه لکه مثلا دغه د لښکرګاه پر رود باندې چې کوم پل دی پل جوړیږي یا مثلا په ولسوالیو کې ځینې چک ډیمونه او بندونه د اوبو جوړیږي په هغه برخه کې کار کوي او دغه کوم داخلي د ښار او یا مثلا نږدې سیمو کې چې کوم کارونه دي هغه یا د په وای جامع ریاست مربوط وي یا د ښاروالۍ ریاست مربوط وي چې ولایت مقام په هغه برخه کې پوره همکاري ورسره. بله ستاسو منظور دا چې نوي پلانونه هم شته؟ بله و. ډېره مننه کوم. اجمالي صاحب د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو په برخه کې
ډونران ته اړتیا شته چې مثلا ډونران په دې برخه کې مرسته وکړي یا پانګونه وکړي. تاسو کورني یا بهرني ډونران دې تشویق کړي دي چې په علم کې پانګونه وکړي؟ ولایت مقام په منظمو مجالسو کې چې د تجارانو سره درلودل دي یا مثلا د خیریه بنسټونو له مسؤلینو سره درلودل دي او هغوی ته پوره ډاډ ورکړی دی چې د تراسي او دلته پانګونه وکړي. د هغوی ته په دې برخه کې د صنعتي پارکونو یا د نورو دغسې عامل منفعه پروژو د تطبیق په برخه کې د خپل لوري د بشپړې همکاري ډاډ ورکړی دی او دا یې په عمل کې هم ثابته کړې ده او وخت په وخت د خارجي مؤسساتو له مسؤلینو یا د هغوی د استازو سره ناستې لري چې د هغوی په له طریقه څخه د هغوی په توسط هغه بهرني ډونران چې دي هغه هم را دعوت کړي دي تر څو دلته د تجارانو وروڼو سره په ګډه همکاري باندې پانګونې وکړي او د ولس د رفاه او د هوساینې لپاره کار وکړي. ډېره مننه کوم جمهوري صاحب. ابشار صاحب، لښکرګاه ښاروالي څومره فني او مسلکي ټیم لري کله چې یو ښارګوټی پرانیستل کېږي افتتاح کېږي چې د هغه چارې په منظم ډول باندې وڅارل شي او چارې د اصولو او قوانینو مطابق معیاري وي؟ ډېر مننه. باید یادونه وکړو چې لښکرګاه ښاروالي یوازې نه بلکې د دغه پلان د تطبیق په برخه کې بېلابېل ادارات زموږ سره همکاره دي. لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب یادونه وکړه چې د ولایت مقام له خوا څخه یو بشپړه هماهنګي رامنځته شوې ده چې د ټولو اداراتو ترمنځ باندې داسې فضا موجوده ده چې هر څوک کار خپل کار ګڼي. د مثال په ډول باندې د احمدشاه مینې د تطبیق په برخه کې موږ د ښارسازۍ څخه هم انجینران لرو، همدارنګه د زراعت ریاست څخه هم مسلکي انجینران لرو. د ښاروالي خپل انجینران چې تقریبا 10-12 نفر دي هغه ټول په دا برخه کې سره همکار دي په بشپړ کشپای کورځي کسار وختي هلته ورځي هلته خپل وظیفه سره کوي په کوم برخه چې د وظیفه کول کېږي هغه چارې مختوړي او د دې سره سره ما مخکې مې دا وکړ چې د هلمند ولایت ښارسازۍ محترم ریاست له خوا څخه چې کوم انجینران ټاکل شوي دي هغوی هم راسره دي. د زراعت محترم ریاست له خوا څخه چې کوم مسلکي کسان انجینران دي هغه هم راسره دي. موږ په ګډه سره د پلان د تطبیق په برخه کې ګډ فعالیت کوو. ډېره مننه کوو. نو قدرمنو اوریدونکو، د ونې باس خپرونې لپاره بیل شوی وخت همدومره و. د هلمند ولایت مقام د ویان الحاج مولوي محمد قاسم ریاض او د لښکرګاه ښاروالي ویان ښاغلی محمد طاهر ابشار صاحب څخه ډېره مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیستل او ستاسو اوریدونکو څخه هم ډېره مننه کوم چې تر دې مهاله پورې مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو پر مهربانه الله سپارو.